موږ تاسو د آبجیکټ سنیپ باقي وایي صحیح دی او ایس انټر کوو کوم ځای پورې مو نوډ مو ویلو که نه نن کوادرانټ وایو کوادرانټ څه کار کوي مثلا زه که دایره دلته رسم کوم فکر وایو دایره خو موږ نه ده ویلې خو که دایره چېرته تاسو وایاست بې دغې زه غواړم چې د دې روبه معلومه کړم مطلب ګوره په دې باندې راځم اوس په روبه فعاله ده دې خاطر یې ښیي د آبجیکټ سنیپ ته راځو سیټینګ ته وایو چې کلیره کوم چې ویلې هغه ټیک مارک کړو صحیح دی دې ته پورته اوکې اوس کله کومه کړه زه غواړم چې د دې روبه وګورم روبه راته نه ښیي که نه مطلب یو دایره څلور روبې ده صحیح دی روبه نه ښیي ډېر ښه دا چیک کوم آبجیکټ سنیپ ته ځم او یې سنټر کوم ورته چې کوادرانټ او وایم اوکې کله چې کمانډ وګورئ صحیح دی پوه شوې پرې روبه راته ښیي او ایس انټر کوم بل ورپسې د انټرسیکشن او ایکسټنشن انټرسیکشن او ایکسټنشن څه کار کوي ګورئ که چېرته یو لاین موږ رسم کړی زه غواړم چې د دې امتداد وګورم مطلب دا چې زه په دې امتداد باندې مخکې ځم ګورئ ماته امتداد نه ښیي صحیح شوه کله چې او ایس ته راشم نو دلته ورته وایم چې انټرسیکشن او ایکسټنشن دواړه یو ځای باید فالو کړو ځکه چې دا ایکسټنشن چې دی هغه ډاټ ډاټ لاین چې هغه خواته ځي او انټرسیکشن چې دی هلته چریپا دی په سر کې یا څنګه ګورئ اوس فالو دواړه ورته چې انټرسیکشن او ایکسټنشن دواړه ته فالو ورته اوکې کله زه کمانډ اپلای کوم ګوره په دې محور باندې ځم د کراسر سره ګورئ دلته چریپا راوړه که نه او بل دا لاین دی صحیح دی دغه ایکسټنشن لاین دی دغه چې دی چې دی انټرسیکشن پوه شوې پرې مسیر موږ ته ښیي آبجیکټ سنیپ سیټینګ ته راځو بل ورپسې انزرشن دغه مسیر خو بل دی که مثلا آبجیکټ سنیپ سیټینګ اف یې ورسي کوم یو دا اف یې ورسي دا مسیر دا مسیر فرق کوي نه یو شی نه او دا خو ګوره آبجیکټ سنیپ ټریکینګ دغه حیثیت وایي دا فعال دی که نه دی فعال صحیح دی موږ آبجیکټ سنیپ ټریکینګ داسې نه لرو چې دا آبجیکټ سنیپ مطلب دا سمت موږ ته وښیي داسې نه ښیي صحیح دی موږ بیا سنیپ بیا وایو دلته ګوره سنیپ موډ بیا راځي آبجیکټ سنیپ سیټینګ ته راځو دلته لیکلي انزرشن انزرشن مطلب تاسو کو د اټوکیډ یو فایل انزرټ کوي لکه څنګه مطلب ټمپلیټ دي مختلف چې انزرټ کړم چې بلاک ته راورسېدل دا شی بیا وایي انزرټ بلاک ته چې انزرشن پاکې کښته کوو دلته ورپسې پرپنډیکولر څه کار کوي که یو آبجیکټ موږ غواړو چې بل عمود راولو نو څنګه کوو د دې نه استفاده کوو چې ماته عمود وښیي ورته دا لاین ماته وښیي په دې باندې کوم نقطه کوم دی ګورئ اوس نه ښیي صحیح شو نو دې خاطر به آبجیکټ سنیپ ته راځو سیټینګ ته ورته وایو پرپنډیکولر ورته وایو اوکې کله چې اوکې کړه ماته چې دې نقطه کې دا عمود ته ځای کړی صحیح دی اوس مې دا په دې باندې عمود وښایي دی نه پرې په دې راته وښایي چې په کوم باندې عمود نه بس نه ښیي پوه شوې پرې پوه شوې پرپنډیکولر باندې آبجیکټ سنیپ ته ځو بل پرې تانجانت مطلب مماس څنګه زه ګور ډایل انټر کوم ورته وایم چې دې دایره باندې ماته مماس وښایه د تخنیک باندې تاسو پوهېږئ نو تخنیک کې چې مماس رسموئ څومره وخت کې رسمیږي اټوکیډ دا کار مکمل اسان کړی دی صحیح ګوره زه مطلب وایم چې مماس ته کار ته وښایه اوس خو نه ښیي نو دې خاطر راځم آبجیکټ سنیپ سیټینګ ته او دې نه ورته وایم چې تانجانت راته وښایه ورته وایم اوکې کله چې کمانډ اپلای کوم نو دا باندې تانجانت ښیي په دې نقطه کې ورته په دې سمې راته وښایه په دې نقطه کې صحیح شوه پوه شوې په دې باندې آبجیکټ سنیپ باندې څنګه لکه چې ګرمي به ډېره بل ورپسې نیرسټ مطلب دا چې نږدې نقطه موږ ته وښایي نږدې څنګه داسې نه چې زه ورته یو نقطه معرفي کوم چې دې راته نږدې وښایي نه په آبجیکټ باندې زه حرکت کوم نږدېترین نزدیکترین چې ورته وایي هغه داسې چې مطلب دې نقطې ته دا نقطه نږدې ده دې ته دا نږدې دې ته دا نږدې یو بل ته نږدې دي که نه نسبت یو بل ته نو دې خاطر نیرسټ فالو ګورئ که چېرته زه کمانډ اپلای کوم نو په دې باندې اوس ماته نیرسټ پوینټ نه ښیي صحیح ده که نه نو دې خاطر راځم آبجیکټ سنیپ ته سیټینګ ته ورته وایم چې نیرسټ پوینټ راته وښایه ورته اوکې او کمانډ اپلای کوم ګورئ د وینډو براوزنګ علامه ده صحیح دی دغه نقطه مطلب ما ورته څه ویلی چې داسې نقطه ماته موږ نه معرفي کوو چې ورته وایي چې دا نقطه معرفي شوه دې راته نږدې وښایه چې دلته کومه یوه نقطه راته دې ته نږدې ده داسې نه صرف په آبجیکټ باندې چې کله حرکت کوم موږ ته نږدې ترین نه ښیي دې نه نږدې دې نه نږدې صحیح شوه
بل object snap ته راځو setting ته راځو بل ورپسې دی apparent intersection به په قطع کې وایو قطع So the nearest comes in carrying some. Nearest comes in carrying. nearest که چېرته ته وغواړې په دې object باندې مثلا زه دا object دی زه ورته وایم چې دې نقطې نه دغه نقطه کې زه غواړم چې یو خط رسم کړم ګوره هغه نقطه نه انتخابېږي صحیح دی که نه نو دې خط ته څه شی کوم object snap setting ته راځم ورته وایم چې nearest راته فعال کړه ورته وایم اوکې کمان اپلای کوم ګورئ So they call it something. اوهو هر نقطه اینطور ټیم نه دی پوه شوې پرې object snap setting ته راځو بل ورته apparent intersection به په قطع کې وایو قطع دلته د اخر دوم ده plant section بل parallel موازي ته وایي موازي څنګه مثلا زه یو لاندې دې سره موازي راځم ګورو ساته نښې چې موازي کوم یو دی صحیح دی که نه نو که چېرته د object snap نه د parallel فعال کړم دا به ښیي nearest بل ګورئ چې nearest دا ټول شی نه ډسټرب کوي ورته وایي اوکې ګورئ دا مساوي علامه راغله که نه ګورئ نو څو ټایم چې خطه څه وښیي د دې سمت کوم دی په دې سمت چې لاړ شي دا به دې سره موازي وي د کوم لاین سره استاد موازي دا کوم لاین چې موږ پرې راشو که نه مطلب کوم لاین چې موږ راشو دغه علامه چې راته پرې وښیي موازي علامه ده. اوهو د موازي علامه ده صحیح دی بیا چې بېرته په کوم محور باندې ځو دا موږ ته وایي چې په دغه سمت باندې چې لاړ شي دې سره موازي ګورئ دلته موازي علامه دلته راغله کلیک ملیک نه کوو په object باندې سره object ته راځو یو موازي علامه پیدا کوو پرې چې پیدا کړله باقي بېرته په خپل محور ځو دغه موږ ته ښیي چې موازي په دغه نقطه باندې ده پوه شوې پرې باندې چې کلیک یې کړي خو هلته بس لګي پوینټ هلته لګي لکه ګورم زه د دې لاین سره موازي غواړم نو دا موازي خو پیدا کړه دلته کلیک وکړم خو به دلته ولګېده موازي خو رسم نه شو که نه صرف زه په دې object باندې غواړم چې کله موازي نقطه ماته وخورله موازي علامه نو به دا په دې باندې چې موازي وشو کار دا ګورئ موازي پوه شوې پرې باندې بیا هر چېرته چې کلیک کړې نو خط پاس وي او چې په هغه محور باندې راوړی هر نقطه کلیک کوه هغه سره موازي څه مسله باندې پوه شوې پرې پوه نه شوې پوه شوم ده اسم ساتي موازي خط رسم کوو ګورئ مثلا زه دلته یو خط رسموم خو زه غواړم چې دې خط سره موازي نو ګوره اوس خو یې ماته نه ښیي چې کوم رقم زه لاړ شم چې موازي راشي نو دې خاطر دې object باندې یو ځل راځم ګور چې کله راغلم دا د موازي علامه راځي چې راځم بس صحیح شوه باقي چې موازي علامه مو واخیستله ګور ماته وایي چې بس داسې محور باندې چې داسې لاړ شي مخکې هر څومره چې زه یې خبره ده دغه به موازي کوم خط باندې چې راځي اول ورته وکړي او دا خط دې نقطې دې سره موازي ده مکمل پوه شوې پرې بل ورپسې ډاینامیک انپوټ ډاینامیک انپوټ څه کار کوي ورته کله کمانډ اپلای کوم چې سپیسیفای فرست پوینټ چې کله مې واخیست نو ماته وایي چې سپیسیفای نیکسټ پوینټ دلته زاویه ښیي چې زاویه د دې نقطې څومره ده هلته طول ښیي چې طول د دې څومره دی صحیح دی کله دا آف وي چې آف نو څه شی موږ کوو موږ کولی شو ټولز مینیو ته راشو په ټولز کې ووایو چې ډرافټینګ سیټینګ که یې ډرافټینګ سیټینګ انتخاب کړو دا ګورئ ډاینامیک انپوټ دی صحیح دی که نه یا دا چې د حیثیې نه انتخاب وکړو دا ګورئ ډاینامیک انپوټ رایټ کلیک وکړئ او سیټینګ ته راشئ کله چې سیټینګ ته راشو موږ دا ټول آف کوو صحیح دا ټول درې ټپس درې ونه آف کوو اوس کله کمانډ اپلای کوم ماته وایي چې څه وکړه صحیح نه راته طول ښیي نه راته زاویه ښیي نه راته وایي چې څه وکړه ورپسې صحیح دی که نه نه ښیي نو دې خاطر شی کوو ډاینامیک انپوټ باندې رایټ کلیک کوو او دلته ورته وایي چې انیبل پوینټر انپوټ پوینټر انپوټ څه معنی د مبدي نه چې کله قیمتونه ورکوم هغه صرف ماته وښایه صحیح درته وایم اوکې کله چې مې اوکې کړم ورته وایم چې ګورې ماته چې مبدي په څومره فاصله کې یم صحیح دی پوهېږې په دې باندې راځم بیا سیټینګ ته ورته وایم چې د دې سیټینګ زه ګورم ډاینامیک انپوټ ته راځم ورته وایم چې دې سیټینګ زه جوړوم کله چې سیټینګ مې انتخاب کړم دا ماته وایي چې وایي چې فار سیکنډ آر نیکسټ پوینټ ډیفالټ ټو وایي چې د دوم پوینټ دپاره چې ته کله اول پوینټ انتخاب کړو دوم پوینټ دپاره ماته څه شی وښیي لیکلي پولر فارمیټ پولر فارمیټ په دې معنی چې کله چې ما اول پوینټ انتخاب کړ دوم پوینټ د همدې نقطې نه انتخاب کړه دومره څنګه د دې نقطې نه انتخاب کړه بله فکر کوي چې یو پوینټ مې دلته انتخاب کړه د مبدي نه ورته قیمت ورکړی 0.0 فکر یو قیمت دې واخیسته صحیح شوه چې ورته چې نیکسټ پوینټ ورته ورکوم نو نیکسټ پوینټ په دې معنی چې دغې نقطې ته بیا قیمت ورکړه داسې چې بل هم بیا دې مبدي نه دې ته بیا زه قیمت ورکړم نه دې نقطې ته بیا قیمت ورکړه او زاویه چې پولر زاویې ته وایي که نه زاویه ورته ورکړه او کارټیشن چېرته انتخاب کړو کارټیشن فارمټ په دې معنی چې د هر که دا نقطه مې انتخاب د دې نه که دا نقطه انتخاب د دې نه قیمت ورکړه که بله نقطه هم انتخاب د همدې مبدي نه هر قیمت ورکړې صحیح شوه
او لاندې لیکلي ریلیټیو کوارډینیټس که ایبسولوټ کوارډینیټس. ریلیټیو مطلب دا چې نسبت سکرین ته یي که ایبسولوټ کوارډینیټ که نه دقیق هغه یي. مطلب څنګه لکه زه وایم چې 11.05 دا چې څه شی دا ایبسولوټ کوارډینیټ دی که نه. ایبسولوټ دی چې مکمل دی. مکمل دی موږ کوم واحد انتخاب کړی دی 0.005 اوس مختلف اشاره انتخاب کړی مکمل راځي. او یا دا چې ریلیټیو ټو سکرین بس چې هغه 1.05 څلور لیکي که نه لږ ته اپلوډ کولو کوي کمیره خبره نشته. بل د ویزیبیلیټي څه شی وښایه وایي شو کوارډینیټ ټول ټیپس وایي as soon as I type coordinate data وایي کله چې کوارډینیټ ډیټا ټایپ کوو نو ماته بیا وښایه. اوس چې پام وي چې کله موږ څنګه چې کمانډ انټر کمانډ مو واخیسته نو ماته وښودل چې کوارډینیټ کوم ځای کې دی. صحیح دی قیمتونه راته ښودل. که چېرته به لیکلي چې as soon as I type coordinate data یعنې چې کله ما coordinate data ټایپ کړه څنګه مطلب زه د مبدي نه 10 او 15 مطلب نو بیا پس نه ماته وښایه چې 10 او 15 مخکې نه ته مه ښایه. صحیح شو چې کله مې ټایپ کړله. او بل ورته ویې کمانډ ask for a point وایي کله چې کمانډ باندې یو پوینټ غواړي کمانډ کمانډ دی تاسو لاین رسموئ فل لاین رسموئ ریکټنګل رسموئ دا کمانډ دی که نه کومنده ده. وایي که هر وخت چې ما دا کمانډ غواړي چې څه وکړم نو بس ما ته زه د هغه ښیم کوارډینیټ ښیم. صحیح دی چې کله کمانډ ته انټر شم نو کوارډینیټ ښیم چې کوارډینیټ کوم ځای کې ده. او بل لیکلي نه چې always in even when not in command وایي نه همیشه ته خیر صرف ما اوس هسې مدارکت ورکوم کمانډ ته داخلېږم دا به ته وښایه. پوه شوې پرې د اخر څه وکړو تاخیر داسې و چې کله تاسو دا انتخاب کوئ نو که کمانډ داخل هم نشي مطلب ال انټر نه کوي صرف په صفحه باندې هسې حرکت کوئ د کراسر حرکت کوي نو هلته به تاسو ښایي چې کومه نقطه کې کومه نقطه کې. صحیح دی دا یو بل به کار وکړو. موږ هېڅ کمانډ کې نه یو که نه بل قیمت ښایي. صحیح شو او د مبدي نه قیمت ښایي چې موږ څه که چېرته بېرته ورته ووایو چې نه څه شي ورته وایي اوکې اوس نه ښایي کله کمانډ داخل شي نو بیا ښایي. پوه شوې پرې ډاینامیک سیټینګ ته راځو. بل ورته enable dimension input where possible وایي کله کوم ځای کې چې ډایمنشن زما نه غواړم ډایمنشن راته وښایه که نه اوس ګوره اوس نه ښایي څنګه نه ښایي ګوره چې کله اوکې کوي نو زه چې کله کمانډ ته ځم نو ماته نه ښایي چې څومره طول دی څومره عرض دی یا څومره زاویه ده که نه ښایي. نو دې خاطر څه شی کوم ورته وایم ډاینامیک انپوټ سیټینګ ورته وایم چې enable dimensions ورته وایم اوکې کله چې اوکې کړه ګورئ قیمت ښایي که نه طول او د زاویې دومره ده. صحیح شو پوه شو پرې باندې. بیا هم ډاینامیک سیټینګ ته او ورته وایم چې د دې سیټینګ ته جوړوم کله چې سیټینګ انتخاب کوم ته وایي چې وین ګریپ سټریچینګ کله چې زه حرکت کوم مطلب دا چې نقطه انتخاب وکړم تر بل نقطې پورې ځم زه شو وکړه شو اونلی ون ډایمنشن انپوټ فیلډ ټایپ صرف یو ډایمنشن وښایه ډایمنشن زه صرف طول وښایه زاویه مه ښایه. او که ورته چې نه ټو ډایمنشن انپوټ فیلډ ټایپ نه دوه ډایمنشن ماته ښایي چې هم زاویه یي هم طول یي. او که ورته چې نه شو د فالوینګ دا لاندینۍ راته ښایي نو لاندینۍ څنګه ریزلټینګ ډایمنشن داسې چې په نقطه کې کلیک کړی بل نقطې پر لا کلیک نه یې کړی نتیجه لا نه یې ده که نه بل نقطه کلیک دا پوهېږم چې نتیجه ګیري دې وکړه صحیح دی ریزلټ دې واخیسته هغه دې راته وښایي که نه لین چینج پرې معنی چې دا نقطه تاسې انتخاب کړي دا یو شکل یا لاین خط او بېرته غواړي چې کم یا زیات کړي هغه دې راته وښایي. که ایبسولوټ انګل مطلب دا چې 35 درجې 32 درجې 33 دا چې صرف دا راته وښایه. او که نه انګل چینج کله زه یو زاویه غواړم چې تغییر ومنو هغه هم راته وښایه او ارک راډیوس تقاس شو راته وښایه. دین چې هر کله ټیک مارک کړی او بیا راته نه ښایي چې کوم ټیک مارک یې او ورته ښایي. صحیح شوه پوهېږې پرې که نه غلي ډېر غلي یاستئ چې اوس یو په بل باندې راغی ډېر کار وکړي سیملي ښه ګورې ورته وایي چې یو ډایمنشن وښایي ورته وایي اوکې کله چې زه کمانډ اپلای کوم ګوره ماته صرف یو طول ښایي دا ګورې زاویه نشته. صحیح شوه راځو بیا ډاینامیک سیټینګ ته او ورته وایي چې سیټینګ ورته وایي چې 2 dimension field time او ورته اوکې کمانډ چې کله اپلای کوم ګورئ هم طول ښیم زاویه ښایي. صحیح شوه. او که چېرته اوس مثلا دا لین چینج درته زه ښیم مثلا دا لین چینج کوم که نه ګورئ ماته څه نه وایي نو دې خاطر څه شی کوم زه ورته وایم چې ډاینامیک سیټینګ او ورته وایم چې دا سیټینګ ورته وایم چې شو د فالوینګ ډایمنشن دا لاندې شی راته ورته وایم اوکې صحیح دی ورته وایم اوکې ګوره که مثلا دا انتخابوم زه چې کله دا انتخابوم ګوره ماته وایي چې لین چینج څومره دی دا ګوره دا تغییرات راته ښیي. صحیح شو همدغې هم دواړه پوه شوې پرې
که چېرته دا نه انتخاب مثلا یو قوس وي صحیح دی او زه غواړم چې دا قوس ته تغییر ورکړم ګوره که تغییر ورکړو کومه چې زاویه هم کمیږي شعاع هم کمیږي صحیح دی دا ارک راډیوس دی بل پکې څه شی و بل پکې خو لینت او خپل راډیوس و زاویه وه دا ټول هم کار وکړ چې ریزلټینګ ډایمنشن هغه دی چې تاسو د یو نقطې نه بل نقطې پر حرکت کوئ ابسولوټ انګل هم هغه دقیقه زاویه چې مکمل تاسو ته ښیي تاسو زاویه ښیي پولر یو د خپله چې کومه زاویه ده صحیح ده پولر زاویه کومه پولر زاویه ګوره دا کې د مبدې نه ده چې په دومره زاویه او خپله ابسولوټ زاویه هغه زاویه ده چې تا یو نقطه نه کلیک کړی او هماغه ده چې د مبدا قبوله کړي لکه مطلب دلته یې کلیک کړی صحیح دی او فکر وکړه چې صفري نقطه زموږ دلته ده دلته چې کلیک کړی دغه پولر چې ورته وي پوره ډېره ته وایي چې څومره زاویه باندې او دغه بله زاویه چې کوم ده د ابسولوټ انګل دغه د دې نقطې نه مطلب دې نقطې نه کلیک کوم نو دا نقطه ماته مبدا قبلېږي یا چې دی هغه کوارډینیټ قبلېږي دې نه ماته وایي چې څومره وي ښایي مسله ده خو څه ښایي وم نه لیدله ګوره دو زاویې ښایي دو زاویې ګورئ دا اشاریه 18 ده هغه چې دی د ګوره 21 ده دا یې فلاتیه ده وبښئ خدای ته 21 ده صحیح دی که نه که پوه نه شو ګوره دا 45 درجې شو خو دا چې دلته زاویه زیاته شوه این تقریبا بیا تغییر شو پوه شوې پرې پوه شوې که نه دا پولر و که نه سره کوم یو دا اوس کار دی نه د مبدې نه پولر ده د مبدې نه پولر انګل دی صحیح دی زاویه چې کوم موږ ته پولر خیال دی لیکلي چې پولر هغه کې قیمت هم لیکلی چې څومره څومره او زاویه هم لیکلي دغه د موږ ته د صفر نقطې نه ښیي صحیح د مبدې د فکر که صفحې مبدې نه ښیي او دغه بله زاویه چې دغه کې یو نقطه چې موږ کلیک کړی نو هغه نقطه کې موږ ته کوارډینیټ په نظر کې نیسي چې موږ په کومه ناحیه کې چې په هره ناحیه کې یو هماغومره زاویه چې همه ناحیه ورسره کوي چې هر شی صحیح شو بل ورپسې دی چې ډاینامیک پرامپټس ګوره وایي کله چې زه بل کمانډ اخلم مطلب ورپسې څنګه لکه مثلا زه کمانډ اخلم ګوره کله چې زه کمانډ اخلم ماته نه وایي چې څه شی وکړه که نه وایي راته نه چې څه شی وکړه خو کله چې زه کمانډ پرامپټ یا د کمانډ اجازه واخلم نو ماته بیا وایي چې څه شی وکړه ګوره ماته وایي چې specify first point بیا څه وخت ماته چې نیکسټ پوینټ صحیح دی بس نور آبجیکټ کې مطلب که خو تاسو وایي چې بل وتر ورته ورکړه یا ورته شعاع ورکړه دا ورته وایي که ریکټینګل وي تاسو وایي چې کارنر ورته ورکړئ صحیح شو تاسو مطلب کومنده کوي لاره ښوونه راته کوي چې څه شی وکړه څه شی مه کوه پوه شوې پرې او که چېرته د دې سیټینګ ته راشو ډاینامیک انپوټ او شو کمانډ پرامپټینګ ورته ډیفرنټ ټول ټیپس همې چې کله کې ګورو تاسو وایي چې دغه شکل چې هلته موږ ته ښکاري که نه مطلب هلته زاویه او طول چې موږ ته ښایي نو د هغې دپاره د څنګه رنګ وي د کور څخه رنګ انتخاب کړئ صحیح دلته راشئ هر رنګ تاسو خوښ یې هغه انتخاب کړئ هلته اپلای کېږي صحیح ده دغه ټیکسټ رنګ به بدلېږي او دې نه کولی شئ سایز ورته ورکړئ چې دې سایز یې څومره کړي همداسې لوی کړئ صحیح ده چې موږ څخه څومره لوی وښیي بله ټرانسپیرنسي سپینوالی او خړوالی دې څومره وي صحیح ده او بل لیکلي اپلای ټو اوورراید OS setting یا خپل override setting for all drafting tooltip کې use setting only for dynamic inputs دا څه معنی یعنې صرف دا dynamic input چې کوم دي لکه resulting dimension موږ ته ښیي لکه د یوې نقطې تر بل نقطې پورې چې موږ ته کومه زاویه ښیي د دې دپاره صرف اپلای شي که نه د ټولو دپاره ټولو دپاره څه معنی یعنې که زه دا شکل داسې لوی کړم دا ورته ټرانسپیرنسي دومره وي او دا دې داسې لوی شي چې دا د آبجیکټ سنپ دپاره هم فعال شي که نه آبجیکټ سنپ مارکونه لري چې مارکونه هم لوی شي که نه صرف د دې دپاره اپلای شي کولی شئ انتخاب کړئ چې هر یو ستاسو خوښوي که صرف ډاینامیک انپوټ دپاره دي ډاینامیک انپوټ انتخاب کړئ که ټول باندې انتخاب کړئ چې اوورراید وکړئ چې ټول پوه شئ بس دی که وایو بس پولر سیستم هغه کوم تاسو ګورئ پولر ابسولوټ او ریلیټیو دا کوم لاین کې نه نه ریډیو سره ته لاړ شي ورته جس نه نه ورته دا یو سیټینګ کې دا کومه کار وکړم کوم یو درته وایم
اوس پولر ریلیټیو ګورئ پولر مو ویل چې د څه شی کې موږ ته زاویه راته ښیي چې دغه نه موږ په کومه زاویه بندېږو صحیح دی که نه او ورکوي اوکې ګوره چې کله کمانډ اپلای کوم ما ته وایي چې ته په کومه زاویه باندې ښه خوا فعال کړي ښه پولر فعال دی صحیح دی نو ته وایي چې صرف یو کمانډ راته ښایه ګوره دا موږ زاویه ښیي که نه چې موږ په کومه زاویه باندېږو کومه زاویه ته ښیي دغه 22 درجې 22 درجې د کومې نقطې نه موږ ته ښیي دا موږ ته وایي چې دغه نقطه چې زموږ کومه وه دا نقطه ګورئ ته 45 درجې باندې ده ګوره پولر ګورئ دغه پولر چې ښیي موږ ته صحیح دی باقي چې اوس دې خوا ته حرکت کوو چې موږ یو زاویه ورته هلته انتخاب کړې ده ورته وایي چې صرف یو ډایمنشن دی موږ ته وښیم دې خاطر یو ډایمنشن دی دې خاطر دغه زاویه دغه د پولر زاویه ده صحیح دی چې موږ ته ښیي چې موږ دلته کلیک وکړو دا په دې معنا چې د دې نقطې تر دې نقطې پورې څومره ځای شوه صحیح شوه په پوه نه شوئ پوه نه شوئ کله چې موږ پولر زاویه ورته ورکوو دغه مبدا ده که نه فکر دا یو صفحه ده زموږ دا مکمل A4 صفحه ده که نه دا موږ مبدا انتخاب کړله صحیح شوه دلته یو نقطه انتخابوم دغه پولر زاویه چې دا ماته وایي چې د دغې مبدې نه دا په کومه زاویه باندې ده یو صحیح شوه او دغه بله زاویه چې ده کله چې د دې نقطې نه دلته زه کلیک وکړم دې نه پس ماته ښیي مطلب زه په دې نقطه باندې راغلم خو د دغه نقطې زاویه هم ماته چې پولر چې راته لیکي چې پولر صحیح دی که نه هغه پولر په دې معنا چې دغه نقطه که داسې راشي دې مبدې ته دغه زاویه څومره ده صحیح دی او دغه بله خپله د دې اصلي هغه 2 ډایمنشن چې موږ وایو هغه په دې باندې چې دغه نقطه کې چې موږ کوارډینیټ په نظر کې ونیسو چې دا 0 90 او 180 او 270 صحیح دی نو دغه زاویه چې ده په خپله پام دی په خپل ذات کې د اول نقطې تر دومې نقطو پورې دا زاویه څومره ده د کومه سره پولر نه دغه خپله زاویه چې دی کومه ده صحیح دی لکه زه تاسو وایم دا خو یو په دوه زاویو کې ده خبره زاویه ته یو شی نسی کومه زاویه دوه یو خدای ته یو شی دې نقطه کې دې نقطه ته خدای دوړې شي مقامات فرق دی نه دلته خو موقت فرق دی سٹارټ پوینټ زموږ فرق دی دلته موږ 0 نه اخیستل صحیح دی تر دې ځایه پوره ته یو زاویه ښیي خو که دا په چېرې په دې ځای باندې که نه نو تر دې پورې یو ته تر دې ځای کې دلته چېرته موږ دلته مبدا په نظر کې ونیسو دلته خو بیا فرق دی صحیح دی بیا دغه زاویې ته چې دی په چېرته تاسو چې په هغې سیټینګ ته لاړ شئ کارټیژن فارمیټ چې کارټیژن فارمیټ دغه دی چې د دې نقطې تر دې نقطې پورې څومره زاویه صحیح دی بیا چې موږ دې نقطې په دې سمت باندې راځو بیا ته چې د دې او د دې تر منځ دلته به بیا کوارډینیټ په نظر کې نیسي بیا دې نه دې خوا ته بیا دلته کوارډینیټ په نظر کې نیسي کارټیژن صحیح دی هغې کې موږ دلته کارټیژن دې کې موږ د پولر نه ښیي نظر مبدا ته پولر او نظر بل نقطې ته کارټیژن صحیح شوه بل پکې نشته